ستوري داود لټون. د ستړي ژوند په بالښت باندې مې سر کېښود چې یو څو شېبې وروسته مې سترګې پټې او یو داسې خوب ولید. زما د خولې څخه د سپینو ستورو یو لوی قطار ووت چې په اسمان کې د نورو ستورو سره یو ځای شو. ما چیغې او نارې کړې چې ای د درس جهان مالکه، دا ستوري د اسمان ستوري نه دي، بلکې زما د تن روح او اروا ده او ما ته یې بیرته راکړه. خو د اسمان څخه یو لوړ او زورور غږ راغی چې ای نادان انسانه، ستا وخت نور تیر شوی دی او ته به اوس تر خاورو لاندې کیږې. ما درته دا ستوري د دې دپاره درکړي وو چې خپل زړه او فکر ورباندې روښانه کړي، په ځان کې مینه، انسانیت او وطن دوستي پیدا کړي، د هر چا سره نیکي، خیر او ښېګڼه وکړي. خو ته په دغو ازموینو کې پاتې راغلی، ځکه مې ستوري درڅخه واخیستل چې د لوی اسمان تیارې ورباندې رڼا کړم. په درانوي